سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خوښ یم چې په یو نوي تازه ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. آیا په کوروالۍ کې وقفه د جنسي روغتیا نښه ده؟ په مناسبه توګه کوروالۍ کول سره ستاسو ځواک نه ختمیږي او د فزیکي او رواني ستړیا لامل هم نه کیږي. خو ډیر کوروالی کول بیا فزیکي او رواني قوت کموي او ډیر ژر د ستړیا لامل کیږي. که چیرې له جنسي اعضاو څخه ډیر کار واخیستل شي نو تاسو به پخپله ستړي شئ او لکه څنګه چې خورا ستړي آسونه څومره هم کوښښ وکړي هغه نه پورته کیږي. دا حالت د کوروالۍ د زیاتوالي هم دی. په دې حالت کې د سړي عضو تناسلي ډیر سخت هم شي، هغه به نه ودرېږي او دغه کس ته به ځان نامرده ښکاري. خو دا نامردۍ یوازې د لنډ مودې لپاره وي. کله چې یو کس د یو څه مودې وروسته کوروالی پیل کړي نو نامردي یې پای ته رسیږي. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې د کوروالۍ د وقفې حد څومره دی او څو ځله مناسب دی چې یو صحتمند جوړه په خپله نورمال ژوند کې کوروالی ولري. په حقیقي معنا که د کوروالۍ شمیره، د میړه او ښځې عمر، د هغوی د واده موده، د هغوی فطرت، فزیکي ځواک، روغتیا او قد، رواني چلند، ټولنیز حالت، د ذات معیار، مسلک او د حیض دوره یعنې د حیض دورې څخه تر 15 ورځو پورې ښځې کوروالۍ ته ډیرې لیواله وي پورې اړه لري. موسم لکه د پسرلي او مني په موسم کې خړې وریځې او غوړېدونکې برېښنا، د موسم مستي، یخني، د ګرمۍ په موسم کې غرمنی باران او طوفان او په ګرمۍ کې د 14مې سپوږمۍ شپه داسې حالات دي چې د جنسي خواهشاتو پوره کولو لپاره کافي دي. د واده وروسته په لومړۍ ورځو کې اونیزه اړیکه تر ټولو ډیره وي او له دې وروسته بیا په تدریجي سره کمیږي. له 45 څخه تر 50 کلنیو پورې نارینه په اونۍ کې یو ځل او له 60 څخه تر 65 کلنۍ پورې نارینه په میاشت کې یو ځل کوروالی کوي او ښځې د حیض له فراغت له امله هیڅ د کوروالی شوق نه لري. زما د تجربې له مخې له یوې څخه د بلې کوروالی اړیکه پورې باید لږ تر لږه یوه ورځ یعنې شپه ورځ یعنې 24 ساعته وقفه په نظر کې ونیول شي. که څه هم دوی نوي واده شوی جوړه وي له دې څخه ډیر ځله کوروالی غیر طبیعي ګڼل کیږي. خو د نوي واده شوي جوړو ته له واده وروسته تر څو ورځو پورې په یوه شپه کې له یو ځل څخه زیات کوروالی کول غیر طبیعي نه دي، ځکه چې یو سړی د یو ځل کوروالی کولو نه وروسته دوهم ځلې کوروالی کولو لپاره آماده کېدو ته ډیر وخت ته اړتیا لري او د انزال لپاره د لومړي ځل په پرتله تر اوږدې مودې پورې د کوروالی کولو اړتیا ده. نو که چیرې میرمن د لومړي ځل کوروالی سره په یوه توګه مطمئنه وي نو د دوهم ځل سره د سړي اوږد انزال سره د میرمنې راضي کېدو چانس ډیریږي. ځینې هغه نارینه چې په صورت انزال اخته وي هغوی په لاندې ډول وي. په لومړي کوروالی کې دوی نشي کولی خپله تناسلي آلات د میرمنې په شرمګاه کې په سمه توګه داخل کړي او خپلې تناسلي آلات د میرمنې شرمګاه ته په داخلولو سره سمدستي انزال کیږي. په ورته حالت کې دغه کس بیا ځلي کوروالی پیل کړي نو هغه بریالی شي، ځکه چې اوس به هغه د مداخلې موده اوږده شي یعنې هغه به ډیر وروسته مړاوی کیږي چې له دې سره به د هغې میرمن د آرامۍ احساس وکړي او د هیټاریا یا ورته رواني ناروغیو څخه به پاکه شي. په دې حالت کې په یوه شپه کې له یو ځل څخه زیاته جنسي اړیکه غیر طبیعي نه بلل کیږي. دوستانو دا زموږ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر کړئ او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ تر څو له داسې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت الله مو مل شه.